ها وای کنه څنګه دې پیښه وکړه؟ مطلب خان صاحب زه راغلی ما د خپلې علاقې د مشرانو لخوا ما ته خپلو مشرانو یو خبره کړې ده، هغه ما دلته ځان سره نوټ کړې ده. هغه خبره زه نن تاسو ته کوم. نو نن چې زه راغلی یم خپلو مشرانو رالیږلی یم، هغوی ویل چې ته د مطلب خان صاحب سره اول خبره وکړه، که چې هغه زموږ خبره مني نو بیا ولې موږ جرګه ځو، د هغه سره به خپلې خبرې نورې بیا کوو. جی وایه. نو د دې نه مخکې مختلف چې کوم دی نو امیدواران راغلي دي، لیډران راغلي د مختلفو پارټو، هغه کامیاب شوي هم دي چې په هغې کې تاسو هم یې. خو زمونږ یو مسله هم د اوسه پورې نه داخل شوی. جی وایه څه مطلب؟ نو اولنۍ خبرې خو دا دي چې هغه کومې ما ته زموږ مشرانو لیکلي دي او ما ځان سره راوړي دي، هغه دا دي چې په دې کاغذ باندې کومې مسلې دي هغه تاسو ته معلومې دي. خو زه درته بیا هم وایم چې مونږ ته د بجلۍ مسله ده، مونږ ته د اوبو مسله ده، مونږ ته د لارو کوڅو مسله ده، مونږ ته د سکولونو مسله ده، مونږ ته د هسپتالونو مسله ده او دغه شان نورې غټې غټې مسلې نورې هم شته. نو زموږ مشرانو دا فیصله کړې ده، په قرآن باندې کړې ده. په دغې غریب خیلو کې خو زما خپل خلک دی او زما تیار ووټ دی، په دې کې نوې څه فیصله شوې ده. خیر خدای څه کال نه د پارټۍ خبره کوو او نه به مونږ د لالچ د بغض او د حسد خبره کوو، بلکې ټول مشرانو په دې دستخط کړی، قرآن یې کړی دی چې مونږ به د غریب خیلو د خلکو خدمت کوو او چې دا یو ګوند او پارټۍ سره تعلق ساتي. او دا یې پکې مهمه فیصله کړې او راغلی یم دې یم چې مونږ به څه کال ووټ هغې چاله ورکوو چې چا په دې مسلو باندې غور وکړو، د دې د حل کولو دپاره کوشش وکړو او د ووټونو نه مخکې په دې مسلو د حل کولو په هیله باندې کار شروع وکړو. آی کس له به موږ ووټ ورکوو او دا به په قرآن قسم سره وي. د ووټونو نه مخکې کار کول دا څنګه ممکنه ده؟ موږ سره خو دونه پیسې نه چې هغه موږ د ووټونو نه مخکې چې کوم دی کارونه شروع کړو. دا ته څه وایي؟ نو بس ټیک ته مطلب خان صاحب تاسو پکې خپل سوچ وکړئ. زموږ مشرانو ویلي دي چې 2 ورځې وخت به موږ هر یو لیډر له ورکوو. که هغوی دا کار کولی شي نو زموږ ووټ ټول د هغوی دی، او که نشي کولی نو بیا چې مخالف کم کس ولاړ دی موږ به بیا هغه له ووټ ورکوو. الله دې کي چې هغه که بایلي او که ګټي هم به خپل ووټ سکل های چاله ورکوو، څوک چې زمونږ دپاره دا کارونه کولی شي. ځکه چې زمونږ خلک، زمونږ مشران، زمونږ غریباران، زمونږ خویندې میندې، زمونږ ماشومان ټول په تیارو کې، ټول په مصیبتونو کې، ټول د ستونزو سره مخ دي. آخر ولې دا ووټ ډېر یو قیمتي ووټ دی او دا قیمتي خلکو له ورکول غواړي، خو په شرط دی چې هغه تاله دغه ځمکه، دغه لار، دغه کوڅه، دغه مسلې قیمتي کړي، جوړې کړي، حل کړي او د حل لپاره کوشش وکړي. موږ به هغې چاله ووټ ورکوو. ایم پی اے صاحب نور په دې باندې نه پوهېږو، خو که ته یې کولی شي نو وایي کا ګینې یاد ساته ستا مخالف چې څوک هم ودرېږي موږ به هغه له ووټ ورکوو. دا خلک خو ډېر زیات هوښیار خلک وختو، خو نه خیر 2 نمبر میټیریل او کسان به زما خپلي، بیا هم نیمه ګټه ماته پاتې کېږي. مطلب خان صاحب دا خبره دې تاسو ته یاد وي چې کله دا کار شروع کوو نو دا به زمونږ د مشرانو په نگرانۍ کې، دا به په اوریجنل میټیریل کې او دا به د ووټونو نه مخکې پوره کول غواړي. خو څه عجیبه غونته خبره دې وکړه او حق حیران دې کړم. دغه 1.5 لاک ووټ خو به بیا زما خرابېږي او زه درته بله ورځ ټلیفون کوم. بس ټیک ته زه درته ټلیفون بیا کوم، بیا به ته راشي، زه به سره خپله خبره وکړم. صحیح ده؟ زما خو دغه تیار ووټ و، که دا زما نه لاړ نو زما مزې او چرچې او زما خاني او زما ایم پی اے توب خو لاړ او عمر دپاره لاړ. مطلب خانه سوچ کوه، سوچ. ها ما دې له راغوښتې ایم پی اے صاحب وایه که نه چاسې یو خبره خو درته کومه، خلک هم ډېر زیات هوښیار شوی. ښه دا فیصله خو ما په ژوند کې چېرته نه ده لیدلې او نه اورېدلې چې د ووټ نه مخکې به یو سړی کار کوي. خو بهرکیف داسې ده چې زه به 100% کوشش کوم چې دغه کار شروع کړو، خو تاسو به راسره قرآن قسم ګوره کوئ او زه به هم کوشش کوم چې د نورو ځایونو نه څونه پیسې ما ته پاتې شوي دي یا د دې ووټونو دپاره ما سره کم فنډ دی، په هغې کې به زیاته برخه
ستاسو په علاقه کې ولګوم خو ګوره اوټ په زما یې ښه ټیک شوه په دې باندې سلا ده او خپلو مشرانو ته ووایه چې بل ورځ راشي معاهده به وکړو دسخط یې به وکړو او په قرآن قسم به خبرو وکړو ټیک ده بس داسې کار دی ایم پی صاحب چې هر یو څیز کې څه نه څه کار د انسانیت په هیله د قام په هیله د دې خاورې په هیله او بیا خاص کر د الله جل جلاله د رضا دپاره کول غواړي که ته دغه ټولې پیسې د الله د رضا دپاره او په څه ځای کې ولګوې نو ستا د دې جان ګټه هم شوه د هغې جان ګټه هم شوه را روان کال به دا خلک زیات شوي بیا به درله اوټ درکړي او زموږ به ته د همیشه دپاره لیډر یې بیا به لیډر یې قام هم خوشحاله ته هم خوشحاله او د ټول نه غټه خبره الله پاک خوشحاله زه ورځم چې مشرانو ته دا خوشخبري واورم السلام علیکم السلام علیکم خوږو کتونکو یوه خبره درته کوم دا لیډران دا مشران مونږ د دې ټولو قدر کوو او خپل حق وپېژنئ خپل د ووټ زور وپېژنئ د نن نه پس خو به زه په خپله هم او خپل ملګرو ته هم یم چې دغه شان کم لیډر درله راځي یا د لیډر کس درله راځي هغه ته به دا وایو چې مونږ له پلانکې کار وکړه د هغې نه وروسته مونږ تاسو له بیا ووټ درکوو مطلب مې دا دی چې په هغې کار باندې دوی مجبوره کوي چې دغه کار د ووټونو نه مخکې تاسو له وکړي او که دغه ټول کارونه یې درله ونه کړو نو نیم خو به وکړي که نه نیم به بیا په بل حکومت کې وشي کار خو به وشي که نه او ګورئ خبره نه شئ تجویز دی مشوره ده که پې عمل کوئ ټیک ده که پې نه کوئ جو ستاسو خوښه ده خو انشاءالله زه خو پې عمل کوم السلام علیکم السلام علیکم هلکه ووټونو ته له ورځې شته سوچ پکې وکړئ ښه السلام علیکم یا الله خیر وکړي چېرته د بلې علاقې خلک راپسې داسې راپانیسي خلک ډېر هوښیار شو ښه